بسم الله الرحمن الرحيم. مثل العلم لا ينتفع به كمثل كنز لا ينفق منه في سبيل الله. حق علم چې داغینه فائدہ وانه غستلی شي، عملم پیونه شي او خلکو ته اون خودلی شي او امت ته خیر په ونه رسیږي، امت ته په خیر ونه رسیږي. نو داسې علم د دې مثال د سره لکه یو خزانه ډکوي، بینکونه د سړی سره ډکوي، خدای الله فلار کې تی یو روپۍ مونږ لګي. دغه شانتي مثال دی او د مرګ سره رستا بل چاته پاتې شي او دغه سړی اسی څوکیداری چې وې ساتلی ډېرې کړلې او تی مړ شو، اس په خیر رانلی دغه پیسې دغه بینکونه. نو دغه شانتي هغه علم دی چې خلکو ته ونه خودلی شي، عمل په ونه کړلی شي. غوره علم هغه دی چې بخپله په عمل وشي او بیا د الله بندگانو ته وښودلی شي. د دې وجه نه موږ هم دا اوس لګیو کنه، الله دې زمونږ پړونو کې اخلاص پیدا کړي. اخلاص بنیادی چیز دی، قبولیت چې الله قبول کړي. خو دې د وجه نه دا بیانېږي چې الله رب العالمین به موږ ته خیر را نصیب کړي، خلکو ته ورسیږي. مثل العلم، مثال د هغه علم، لا ينتفع به چې فایده وانغستلی شي به پاغیبانی، چې فایده وانغستلی شي به پاغیبانی. کمثل کنز، پشان د هغه خزانی دی، پشان د هغه خزانی دی، لا ينفقو چې خرچو نکړی شي منه داغینا فی سبیل الله فلار د الله کی. مثل العلم، مثال هغه علم، لا ينتفع به چې فایده وانغستلی شي پاغي باندې، به پاغي باندې. کمثل کنز، پشان د هغه خزانی دی، لا ينفقو چې خرچو نکړلی شي منه داغینا فی سبیل الله فلا رد الله کی. دا حدیث امام احمد بن حنبل سیب او امام دارمی ذکر کړو. افضل الذکر لا اله الا الله وافضل الدعاء الحمد لله. افضل الذکر، غورا ذکر په ذکرونو کې، افضل الذکر، غورا ذکر په ذکرونو کې، لا اله الا الله، لا اله الا الله ده. وافضل الدعاء، او غورا دعا په دعاګانو کې الحمدلله ده، الحمدلله، الحمدلله ده. دا لا اله الا الله ذکر ذکر ده، بهترین ذکر ذکر ده چې دا ټولو انبیاء ول الله دا ذکر ور کړی دی، لا اله الا الله. دا چې وې څوک سل کرته د ورځې وایي لا اله الا الله، نو دا انسان چې کله په ورځ د قیامت د قبر نه راپاسیږي، دا مخ به د سیرنا کوي لکه د څوارلسمې شپې سپومۍ. دا بهترینا کلمه د لا اله الا الله، دا ذکر د ورځې کم از کم سل کرته کوا. او الله دې موږ لم توفیق راکړي. او بهترینه دعا الحمدلله ذکر ده چې الحمدلله دا د شکر کلمه ده، او څوک چې شکر ادا کوي الله یې نعمتونه سیوا کوي. نو دا یو قسم دنه پټه دعا شوله چې نعمتو سیوا کیږي. نو گویا کې دا بنده الحمدلله چې وی، نو الله نه سوال کوي چې زما نعمتونه نورم سیوا کا، والله یې ولا سیوا کوي. اول من يدعى الى الجنه، اول هغه څوک يدعى چې را بللې بشي الى الجنه جنت. اول من، اول هغه څوک
یدعا چرا بلل بشیل الجنت جنتا یوم القیامت فورز د قیامت بانی اول بهغیلا دعوت ورکی الله چرازی داخل شي جنت تا دا بسمره بختور انسانانی اغه خزی او اغه سړی بختور چې اول به الله جنت ته راوبري چرازی زما بندگانو داخل شي دی جنت تا دا سوق دی الذين دا اغه کسان دی یحمدون الله چې حمد وای د الله تعالی حمد وای د الله تعالی یعنی الحمدلله وای فی السراء په خوشحالی کې او ضراء او په تکلیف کې او ضراء او په تکلیف کې اول من اول هغه څوک یدعا چې را بللی بشي الجنت جنت یوم القیامت فورز د قیامت باندې الذين دا هغه کسان دي يحمدون الله چې حمد وای د الله تعالی حمد وای د الله فی السراء والضراء په خوشحالی کې والضراء او په تکلیف کې هر ټیم کې د الله حمد وای الحمدلله 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 دا ډېر وای لفظي معنی ته یو ځل بیا وګورئ مثل العلم مثال لهغه علم لا ينتفع به چې فایده وانغستل شي به پاغيبانی چې فایده وانغستل شي پاغيبانی کما مثل کنزین پشان د هغه خزانی دی لا ينفقو چې خرچو نکړي شي منه داغینا فی سبیل الله د الله په لار کې افضل الذکر غره ذکر به ذکرونو کې لا اله الا الله دی وافضل الدعاء او غره دعا په دعاګانو کې الحمدلله دا اول من اول هغه څوک یدعا چې را بللی بشي الجنت جنت یوم القیامت فورز د قیامت باندې الذين دعا کسان دي يحمدون الله چې صفاتونه وای د الله تعالی حمد وای د الله تعالی فی السراء په خوشحالی کې او الضراء په تکلیف کې